چې دا د ملکن راو انور وهاب دا باته د منګه د سپریم کورټ اف پاکستان او د پارلیمنت هاوس مخ ته په خطر نه کوو دا کم ګینګ چې دی چې دا د 40-42 سال نه دغلته اکټیو دی پریس کلب زمونږه کم سینئر زمونږه ممبر دی خصوصا زمونږه عزیز صاحب چیئرمین صاحب زمونږه ریاض صاحب واجد ہوتی صاحب ریاض الرحمان ہوتی صاحب فضل حسین صاحب عباسی صاحب دواړه عباسی صاحب شاهین صاحب نور احمد دی زمونږه اشرف خان صاحب شکریا خو بس نه ځکه چې دا خو زه به دا ووایم چې دا امن جرګه مردان بیس جرګه او دا تاسو زمونږ د جرګې ممبران یو تاسو کلم کله چې دا سوشل میډیا نو الکترونیک نو 14 کال وشو د دې په ذریعہ تاسو د امن جرګې ډېر زیات خدمت کړې دي کمې خبرې چې نن دلته پکار وي او ضروری چې موږ نن چونکې خپل زما تعلق د مردان سره دی او دا جرګه چې ده نو دې وخت کې دا اوس په ټولو صوبه کې ده خو دا تحریک د محمد زاده شهید چې کم جوړ شو دا موږ لیډ کوو نو دې کې څه خبرې داسې وي چې هغه ډېرې ضروري چې موږ د خپل کلي کې خپل ملګرو سره تاسو سره دا هم شیر کړو دا تاسو ته څنګه پته ده په 8 نومبر باندې د تیرې میاشتې محمد زاده د شپې په 8 بجې چې کوم دی هغه شهید کړی شو او بیا تاسو کته چې په سبا د هغه کومه ډیډ باډي چې و نو هغه د علاقې او د ګیر چاپیره څونه چې کلي دي هغې ولس په زرګونو په تعداد کې راووت او هلته په هغه ځای کې احتجاج شروع شو او په اولنۍ ورځ باندې موږ سره په دې کې ټولې سیاسي پارټۍ وې او زموږ دا خیال و چې چونکې الیکشن هم دی او سیاسي پارټۍ دا ټول څیزونه چې کوم دی دا کشکۍ په دې باندې خبره هم کوي نو دا خبره به چې کوم دی مخکې بوځو د محمد زاده شهید کوم وجنه چې او چا چې کړی وه پس خاکوټ کې چې کوم دی دا کم ګینګ چې دی چې دا د 40-42 سال نه دغلته اکټیو دی او کوم زه به دا ووایم چې مشهور ګینګ د سید نواب د هغه رونو د هغه چې کوم دی ویرونو دا کار کړی او دا د دې شاته چې کوم محرکات او کوم فیکټرز او عوامل نو شاید چې هغه تاسو ته د هغې پته نه زه به لږ په هغې باندې خبره وکړم په 3 نومبر 2020 کې زه او ستاسو یو جرنالست ملګری دی په بټخیله کې رفیع الله پردیسي او رحمان ګل او محمد زاده موږ ته دا ریپورټس راغلو چې د ملکن انتظامیه چې چا په سر باندې چې کوم دی د اقتداري پارټۍ کم دی وخت چې په اقتدار کې کم پارټي د هغې لاس پورته و ډېر کولو د منونو په حساب باندې دې ځای کې چې کوم دی د نارکاټکس په دې کې هیروین په دې کې چرس په دې کې آیس او نور دا راځي او د دې ځای نه چې کوم دی ټولې صوبې ته سپلای کېږي او په کور باندې د هغې د انتظامیې سره چې کوم ګډ جوړ هغه دا و چې کومو کورونو کې په ساکوټ کې دا کار کېده نو د پاکستان جنډا به د هغې په کور ولاړ و دا د دې دپاره چې دا لیویز میویز دا ټول خبرې او په دې ریډز میټس کې دې کې چې کوم دی دا محتاج و چې دوی په ځایونو باندې ریډز نه کېږي نو هغه ما دا کوم نومونه چې ما تاسو ته واخېستل په هغې کې زمونږ رحمان ګل روډ دلته شته موجود دي ته ما ووایي چې دا خو ډېره انتهایي بده خبره ده دا دلته دې ځای کې به دې کډنیپینګ کو په دې ځای کې به دې کار لفټینګ کو د دې خلاف امن جرګه جوړه شو یو د دې خلاف یو وسیع اپریشن وشو دا 8 کاله دلته دا کار نو هغه موږ چې وکتل نو ریحان خټک یو ډیپټي کمشنر په ملکن کې دا د هغه په ایما باندې بیا همدغه نور هم داسې منشیات فروش واړه ولکه خاص کر دغه چې کم مین کم ګینګو کم د 42-43 سال په دغه جرایم کړ دی دې ته دې نظامي دا وایي چې تاسو دا ډرګ نارکاټکس کوئ کار لفټینګ او اغوا او داسې نه مه کوئ او بیا پیر مصور دلته چا ذکر وشو نور کم الیکټډ خلک چې د موجوده اقتدار والا پارټۍ د دې د سرپرستۍ د لاندې په دغه ځای کې دا ګینګ ډېر مخکې موږ چې کله هلته ساکوټ کې په 3 نومبر 2020 ریلي وکړه نو په هغې کې موږ سره مقامي خلکو کې ډېر لږ خلک وو خو محمد زاده شهید په هغه ځای کې چې کومه خبره وکړه هغه کلیپ چلېږي تاسو وګورئ هغه په لوح ښکاره دا خبره وکړه چې دا لیوي والا ځي او دوی ته وایي چې تاسو یو د محمد زاده غم ونه کوو محمد زاده کال ګیپ په دې کې منځ کې راغی کال کې دننه بیا په مختلفو موقعو هغه د خپل تشویش او د خپل یری د خپل هغه ذهن کې چې کومه خبره وه اظهار به کوو چې د انتظامیه دې جرایم پیشه سره میلاو دی دوی به ما یو ورځ وژني ما ته په دې غټ اختر کې زمونږ واجد دوتی صاحب موږ سره هدایت خان مو
راغله خبر دلته دي سر شیر شو چې هلته حالات ټیک نه دي او ما ته خطر ده بیا ایڈمنسټریشن سره ما خبر وکړه ایڈمنسټریشن او پولیټیکل خلک ټول هغوی سره د کم کرمینل ګینګ چې دی جرایم پیشه هغوی سره ان لیګ او ما کار وشو چې کومې خدشې اظهار هغه کړی او د هغه په وال باندې نن دا خبره موجود ده په کلي کچېرې کې چې هغه ډیپټي کمشنر په مخکې کومې خبرې کړې نو ټولې خبرې د هغه د مرګ شاته چې کوم محرکات په غټ محرک چې هغه زموږ د ایڈمنسټریشن د انتظامیه چې و د ضلع دا په دې کې شامل او لیوي بیا موږ چې کوم څیزونه ولټول پلټنې وشوې نو په هغې کې دغلته په دغه ساکوټ تاڼه کې چې کوم مقامي د لیوي انچارج صوبیدار موږ ورته دلته سچو تاڼې وایو وهاب د هغه نوم دی وهاب دا ټول سازش دا ټوله کنسپریسي دا هغه جوړه کړه ورسره یو بل د ډي ایس بي ډسټرکټ سیکیورټي بورډ یو انچارج شهاب او بیا دای په دغه جرایم پیشه باندې د دغه کنسپریسي د جوړېدو دا کوم چې جوړه شوه ایگزیکیوشن د دې باندې عمل درآمد هم بیا د هغوی په وینا باندې موږ په لومړنۍ ورځ په احتجاج کې کومې غوښتنې چې وکړې په هغې کې موږ دا وویل چې دا مرډر دا کیلینګ دا سازش دا ټول د ایڈمنسټریشن کړی دی په دې کې لحاظه د هغه د خپلې وینا مطابق د محمد زاده شهید د خپلې وینا مطابق په اف آی آر کې دا چارج شي هغه کار ونه شو د احتجاج کومه لړۍ چې وه هغه په دویم ورځ باندې ټولې سیاسي پارټۍ لړۍ شاته شوې او امن جرګه باندې د محمد زاده شهید ډېر لوی حق په دی چې هغه زموږ د امن جرګې مرګري یو کال مخکې موږ دغلته چې کوم دی ریلیز کړو موږ هغه چې کوم دی لاس را کړو نو هغه تحریک هولي سولي د محمد زاده شهید هغه راځم اوس پوینټ ته موږ ته پاتې شو او موږ په دغه سلسله کې بیا یو هفته په ساکوټ بازار کې د سهار نه واله تر شپې تر 1 بجو پورې موږ درنې وکړې او چونکې ایڈمنسټریشن په خپله په دې کې انوالو په دې کې ملوث و د هغوی په ایما باندې د هغوی په لاس باندې دا کار شوی نو هغوی به د هغه ځای نه زموږ ډېر نیګیټیو ریپورټس لیږل نیګیټیو به دا لیږل چې هغوی بره صوبایي حکومت ته به دا وي چې دا د مردان او د نورو ضلعو نه خلک راغلي دا مقامي خلک نه دي او په هغې کې به بیا هغه خلک چې کوم ولس موجود و زموږ د هغه مشران موجود دي هغوی به ټولو علی الاعلان دا وویل لاسونه به اوچت کړه چې موږ مقامي خلک یو دې کې د بار خلک نشته مشران د بار دي ټیک ته دا منجرګې خو موږ ټول دا احتجاج چې کوو دا د ملکنډ ضلع مقامي خلک دي موږ بیا په دې مجبور شو چې هغه درنه موږ اوچته کړه او موږ لاړو د صوبایي اسمبلۍ مخې ته موږ چې کوم دی هغه احتجاج وکړو سهار نه واله ماښام پورې موږ هلته او موږ هلته دا غوښتنې وکړې چې دا معاهده موږ سره چا کړې ده په هغې کې نور خلک هم دي او په هغې کې 2 کسان ذمه دار کسان د صوبایي حکومت یو پیر مصور چې د هغه د لوکل ایم پی ای بل فلیلای د پیښور چې کوم ایم پی او هغه بلکې فلیلای خو دې حده پورې مخکې لاړ چې دا معاهده زه کوم او زه پوښتون یم که ما چېرې دا معاهده په دې باندې عمل درآمد ونه شو نو زه به چې کوم دی بیا تاسو سره ستاسو په دې کې استعفا ورکوم او ولاړ بم احتجاج به زه کوم دا نن تاسو وګورئ چې نن 6 تاریخ دی نن 6 دسمبر دی 2 ورځې بعد به میاشت برابر شي د صوبایي اسمبلۍ مخې ته چې کله موږ درنا کوله موږ ناست نو پیر مصور بیا راووته هغه بیا تاسو به کتلي هغه په سوشل میډیا باندې کومې خبرې چې وي په هغې خبره کول نه غواړم کوم دغه چې دی دا زموږ هغه فوکس کوم زموږ فوکل پوینټ دی هغه دا دی چې دا په دغه ځای کې زموږ د الیکټډ خلکو او د ایڈمنسټریشن او دغه جرایم پیشه دا یو نیکسس و دا ګډ جوړ دا مثلث و دا دغلته په دغه ځای کې 3 کال نه دا ګند روان او د هغې ګند دغه ریزلټ راووته چې د هغې محمد زاده په متعلق زه ستاسو په علم کې راولم چې ګور دا یو اعلی تعلیم یافته ډبل ماسټر ده کړی اوس یې پی ایچ ډي کوله د په دغه ځای کې په د معاشره کې دا د معاشرې د صوبې د پاکستان یو ایسټ دا یو اساسه وه او موږ دا ګڼو چې دا د امن جرګې یو اساسه وه زموږ نه یو ډېره غټه اساسه لاړه ضایع شوه په هغه ګزاره شو بیا دا کوم 2 کسان چې هغوی بیا نیولي نو دا هم د هغه جرایم پیشه د چا چې ما ذکر وکړو دا دغلته چې کوم کرمینل دي کوم ګینګ دی دا د هغوی دا ټوپکمار او دا صوباړي او دغه والا خلکو دا لکه جنون هغه خلک نو چې چا دا او هغوی په خپل کنفیشنل سټیټمنټ کې چې کوم کنفیشن یې کړی نو صرف یو کس یاد کړی دی د دې محمد شاه زوی نثار نوم دی هغه یاد کړی دی محمد شاه د حسین نواب ورور دی او دا سازش دا ټول د ټول کور په شریکه جوړ کړو لکه دې کې دا نه دا یو نثار په دې کې نور خلک په دې کې انتظامی چارج نه کوي وهاب چې کوم د لیوي د ساکوټ پوسټ انچارج ورشي دا ټول څه خو ساينټیفیک دور دی دا وهاب موږ دا ډیمانډ کوو چې کم از کم د میاشتې دا وخت لري شپږ میاشتې بعد دا ریکارډ غیبیږي بیا نه دا د وهاب او د شهاب تاسو چې ډي ار روباسه چې د په دغه وخت کې چا سره رابطه وه د وهاب چې تللی د جرایم پیشه ته دا ویلي چې صاحبان وایي چې دا سړی تاسو لرې کړئ دا د جرایم پیشه هغه انډایرکټ کوم موږ سره کانټیکټ او رابطه وه
وهاب دا ویلي دا وهاب د خپل خبره ده چې ډیپټي کمشنر وي او اسسټنټ کمشنر وي د جرائم پیشه ته دا ویلي چې تاسو دا سړی مړ کې نو موږ دا وایو زموږ کوم غټه غوښتنه چې دا هغه دا چې وهاب او شهاب چې یو ډي ایس بي انچارج دی بل چې کوم دی د لیوي د ساکوټ پوسټ انچارج دا اوسه پورې چې کوم دی نور خبره خو پرې ده سسپند شوی کدرې نه دي تلی برا ساکوټ نه پاسول په برا په ملکان کې خو څنګه چې هغه ملزم په پروتوکول کې کېنولو خو په پروتوکول کې الته ناشتي او بعضې په دې زه دا یو خبره کوم دلته دا خبره که ریپورټ کېږي نو زمونږ په آرمي کې رشته یا لینک هر څه شي څه خلک داسې چې د وهاب سپورټ کوي دلته زه دا خبره چې کوم دی کوم چې په فوج باندې د داغ لګولو کم خلک لګیا دي کوشش کوي او بدنامي کوي د فوج زمونږ د آرمي چیف ته د دې نوټس والي ځکه چې وهاب بنیادي طور یو کرمینل دی د وهاب چې کم کور جوړېږي اوس دې وخت کې یو عالیشان کور روان کړی د هغې دپاره چې کوم سیمټ او سریه دا هم ولې دغې کرمینل ګینګ دا کوم جرایم پیشه شي دا ول دې اخیستې دي دا کومې خبرې چې زه کوم دا وید پروف کوم په ثبوت کوم او اعلانان کوم او دلته ستاسو د زموږ د میډیا د ملګرو په وساطت زه دا خبره چې کوم دی ټول پاکستان ته رسول غواړم دا زموږ اوس تحریک دا په ټولو ضلعو کې په یو صوبه کې زموږ روان دی زموږ په منګوره کې وشو په 400 کې زموږ وو خو هلته په 400 کې هغه مسله وشوه تاڼې خلکو راوغورځولې نو هغه موږ پوسټپون کوو اوس په 10 تاریخ زموږ په نوخار کې احتجاج دی په 15 تاریخ باندې زموږ په مردان کې احتجاج دی خو ټیک ټاک भरपूर احتجاج دی ان شاء الله او که چېرې بیا دا کومې غوښتنې چې دي اوس غوښتنو له راځم موږ چې کومې غوښتنې کولې په دې کې موږ د وهاب او د شهاب متعلق خبره کړې وه چې دا څنګه چې په کراچۍ کې راونور یو کردار ادا کړی و د وزیرستان د ځوانانو مطالبه دا وه چې دا راونور د ګرفتار شي او د انټاروګیټ شي او د ده نه دې پوره چې د نقیب الله وجل دغه شان موږ دا غواړو چې دا د ملکن راونور وهاب وسره د بل شهاب دا د ملکن راونور دي دا ولې حکومت په دې باندې لاس نه اچي دا ولې نه ګرفتاري دا ولې په دې کیس کې نه انوالو کېږي او ما سره دا یاره ده چې اوس خو موږ دا غوښتنې کوو کومې چې زه راځم اوس هغې له خدا نخواسته څنګه چې د وزیرستان ځوانانو دا خبره کوله چې دا نقیب الله کم قاتل چې راونور دا ګرفتار شي او اسانه غونډه مطالبه وه په هغې زموږ اسټابلیشمنټ غوږ ونه کړو تاسو کته د هغې نه چې کوم دی انټي اسټابلیشمنټ یو غټ موومنټ جوړ شو ما سره هم دا یاره ده چې ته خلک دیوال ته ورسوي او دیوال ته ډډه ووایي نو بیا بل له لاسو سره نه پاتې کېږي همدا به کوي چې لاس په ګریوان کې اچوي نو زه نه غواړم دا ځکه زموږ دا غوښتنې اوس دا ډېرې اسانې دي او دا خبره زموږ جدوجہد زموږ سټرګل یا د احتجاج چې دی دا یو زموږ په د آئین په چوکاټ کې دننه دی دا موږ ودین خپل زموږ چې بیسک کم هیومن رایټس هغې کې لګیا یو موږ دا غواړو که چېرې بیا دا نه کېږي نو زموږ د مردان نه بعد بیا پروګرام دا دی چې موږ به ځو اسلام آباد ته موږ د سپریم کورټ اف پاکستان او د پارلیمنټ هاوس مخې ته پخه درنه کوو مستقل پرمنټ درنه کوو او که چېرې هلته بیا په هغې باندې چې کوم دی زموږ د ریاست غوږ ونه ګرېده نو بیا به موږ ځو د جی ایچ کیو مخې ته بیا موږ کینو او د جی ایچ کیو مخې ته به چې کوم دی موږ هغې پورې نه شو تر څو پورې دا کومې غوښتنې چې دي په هغې کې د ټولو نه غټه غوښتنه چې کوم ده هغه دا ده چې د محمدزاده د قتل تحقیقات د های کورټ د جج په سربراهۍ کې یو جوډیشل کمیشن جوړ شي دا نوټ کولو والا پوینټ دی کوم بنیادي زموږ دا معاهده کې چې کومه خبره شوې وه هغه دا ده چې جوډیشل کمیشن دی د های کورټ د جج په سربراهۍ کې جوړ شي او دا ټولې پلټنې دا ټول انکوایري دا ټول تحقیقات دی وشي او دا تحقیقات د لیوي نه کوي ځکه چې لیوي خو یو خو دا ان پروفیشنل ده بل لیوي خو د په قتل کې ملوث ده دا تحقیقات چې دا زموږ د دې صوبې چې کوم زموږ دلته سی ټي ډي ده کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ دی دې کې خو انټیګریټي والا موږ د پته دا داسې افسران شته او د هغې نه خبر یو هغه سی ټي ډي زموږ دغه چې دي افیسرز د هغې په لاس دا انکوایري وشي د لیوي په لاس دا انکوایري یا څه شوي دي دا دې کې تاسو ته مو ووایي چې دا یو غټه کنسپیرسي وه په دې کې ایډمنسټریشن په دې کې پولیټیکل خلک او په دې کې دغه جرایم پیشه دا نیکسس و په هغې کې یو کس دی د هغه فیملي نه چارج کړ نثار باقي چې کوم دی ټول هغې د دې نه ویستل دا سی ټي ډي دی دا انکوایري وکړي بل څنګه چې تاسو ته پته ده اغوا کار چې به کله دغه جرایم پیشه کو په ساکوټ کې نو دا کیسه نه ختمېده دا قضیه په کلونو جاري وه خو چې کله په دغه ځای کې ملیټري اپریشن وشو نو تاسو وکړه چې دا 7 کاله دلته په دې ځای کې هیڅ قسم بلکې په ټولو صوبه کې چا د اغوا د کار لفټنګ شکایت نه وکړي نو موږ دا وایو چې په ساکوټ کې دی په دغه ځای کې دا څومره منشیات فروش دي دا ښکته بر دي تر دغه تاڼې پورې بټخېلې کې شته منشیات فروش واړه دي یو ټارګېټډ ملیټري اپریشن شو په دې کې خاص کر دا کم کور چې چا محمدزاده شهید کړی دی د دې مکمل بیخکني وشي د دې مکمل صفایي وشي او څنګه چې د اغوا برای تاوان په وخت کې کمکار زمونږ ملیټري کړو
په هغه طریقه دا وشي. دلته چې کوم دی د پیکج خبره مو شوه، د شهدا پیکج خبره دې موږ سره کړې وه چې د محمد زاده خاندان ته به شهدا یا سپیشل پیکج وټ ایور هر څه شي، نو دا په دې معاهده کې دې موږ سره دا خبره کړې وه چې دا به موږ دې له ورکوو. د دې خاندان دپاره د سروسز خبره موږ سره شوې وه چې په دې کې کم بېروزګار او تعلیم یافته هلکان دي د 5 نوکرو خبره هم دې موږ سره کړې وه. او کومه غټه خبره چې دا نو هغه دا ده چې زه بیا خپلې خبرې راځم واپس زه ګردان کوم چې تر څو پورې دا انکوایري د های کورټ د جج په سربراهۍ کې او د سی ټي ډي په لاس نه شوي، دا وهاب دی گرفتار شوی، وسر شهاب دی گرفتار شوی، زمونږ په دغه انکوایري باندې زمونږ په دغه ځای چې سروان دي په هغې هېڅ قسم بل منشیات به دا دغلته په دغه ځای کې جرایم پیشه خرڅول. اوس دا ریپورټ راځي چې په ملخانو کې زمونږ لیوي سره کوم منشیات پراته دي، اوس لګیا دي لیوي والا منشیات خرڅوي. نو دا منجرګې د پلیټ فارم نه زه دا غوښتنه کوم چې مونږ یو خو ستړی کېدو ولې نو دا خبره نشته، ځکه چې هفته مونږ هلته دردۍ وکړې، مونږ هفته هلته کېناستو، مونږ صوبایي اسمبلۍ مخې ته چې کوم دی خپل احتجاج یوړو، په ضلعو کې مونږ لګیا یو کوو دا احتجاج. د اسلام آباد کومه خبره انشاءالله دا ټول پاکستان دا ټوله دنیا به وویني چې اسلام آباد ته به هم ځو. شکر دی الله فضل دی د امن د جرګې په کارکنانو کې دونه دم هم شته چې مونږ دا یو ظلم نه تاسو ته پته ده چې څومره ظلمونه شوي دي، په کوم ځای کې شوي دي، امن جرګې د هغې تپوس کړی دی. زه دا خبره کوم چې زمونږ دا خبره د ستاسو په وساطت سره زمونږ چې کوم دی وخت کې دا زمونږ ریاست دی، سټیټ دی، زمونږ اسټیبلیشمنټ دی، دا خبره دی زمونږ سیریس والي. او زه نه غواړم چې اصلا د دې نه سبا د نقیب الله هغه تحریک جوړ شي او سبا مونږ چې کوم دی کم خلک مونږ نه غواړو چې اوس زمونږ تصادم راشي، زمونږ ټسل راشي، سبا مونږ په دې مجبور شو چې هغې سره زمونږ ټسل راځي. دا ګیلنټري کوم ایوارډ چې تاسو وګورئ دا پرون په ابل په سیالکوټ کې چې کوم واقع شوې ده نو په هغې کې یو فرد د بچکول یو خپل ډېر ښه ټیک ټاک هڅه کړې وه د سریلنکا د فیکټرۍ د منیجر او پرېنکا والا او هغه ته دا محمد زاده شهید خو دغه ټوله معاشره بچکوله، دغه ټول بچي بچکول، زمونږ بچي بچکول، ستاسو بچي بچکول، په دغه ځای کې لګیا و، ډېر ووکل، ډېر آوټ سپوکن، یو ډېر تکړه نر ځوان و، هایلی ایجوکیټډ و. نو دا خو ډېرې معمولي وړې خبرې دي، دا ولې نه کېږي؟ خو مونږ په دې خبره باندې اوسه پورې لا وایي چې صوبه کې دننه مونږ لګیا یو، دا احتجاج په دې صوبه کې مونږ کوو. زمونږ دا احتجاج، زمونږ دا غږ، زمونږ دا اواز دی، زمونږ دا چارواکي، زمونږ دا واکداران دا اوري. که چېرې نه کېږي نو اسلام آباد ته چې کوم اواز بیا خېږي او هلته چې بیا مونږ څه کوو نو هغه بیا داسې نه او بیا ډېر سیریس وي. خو زه دا خبره کوم چې د محمد زاده شهید د هغه کوم دا وجنه چې چا کړې دا کوم کریمینل ګینګ دی نو هغې دې حده پورې دونه مخکې تللي دي چې هغه ځای کې مونږ سره کوم ځوانان په دې تحریک کې ملګري شوي دي، مونږ سره کوم انټچ دي، په سوشل میډیا باندې هغې پوسټ ورکوي او هغې لګیا دي په سوشل میډیا باندې دا تحریک چلی. هغې لا په رڼا ورځ باندې چې کوم دی همدغه خلک بیا تھریټس ورکوي، دمکیه ورکوي، په بازار کې په رڼا ورځ سره د ګنمینانو دغه خلک روزي ګرځي. نو دا بیا مونږ په دې خبره باندې مجبور یو چې مونږ بیا انتهایي حد ته ځو. خو هلته مونږ یو بل اعلان هم کړی دی په سقاکوټ کې چې کله مونږ هغه درنه کوله نو هلته مو د صوبایي اسمبلۍ مخې ته مونږ دا اعلان کړی دی چې دا ټول آپشنز، ټول ایوینیوز زمونږ ختم شي. نو بیا د پښتنو چې کوم تاریخ دی او د پښتنو چې کومه طریقه ده او دا به زمونږ مجبوري هغې ته چې کوم دی لښکر وي لشکرکشي. نو بیا به مونږ په دې خبره باندې مجبور یو، بیا دا سټیټ دا ریاست ته اوس هم خبر شي او بیا به هم خبرو چې شکر دی د الله فضل دی زمونږ په ځوانانو کې دونه دم هم شته، مونږ کې زمونږ په ملګرو کې دونه حوصله شته چې مونږ به بیا په دې مجبور یو چې دغه کم مین د جرام پیشو کم ګینګ دی، کم په سقاکوټ کې د 42-43 سال نه په دې جرایمو کې ککړل دی، کم خلک لګیا دي د محمد زاده په شان خلک شهید دی. نو بیا زه دلته ستاسو د مردان د خپل کلي د پریس کلب نه دا اعلان کوم چې ما دا په سقاکوټ کې هم کړی دی، دا په پېښور کې هم ما کړی دی، دا به زه په اسلام آباد کې هم کوم او که اسلام آباد هم زه مایوسه راشم زما دا ملګري تاسو ته مخامخ ناست دي نو بیا ما سره بلې لار نشته. بیا به مونږ دغه ځای کې دغه ګینګ نه شروع کوو او په دې صوبه کې په کم ځای کې د منشیاتو کار کېږي، په کم ځای کې جرایم پیشه خلک دي، په کم ځای کې دا جوړېږي. د پېښور غونډه په ګلبهار او په حیات آباد کې دا لګیا دی آیس جوړېږي. زمونږ ځوانان، زمونږ زلمي تعلیمي ادارې تباه شوې، زمونږ معاشره ټول تباه شوه. نو بیا به مونږ په دې مجبور یو چې سقاکوټ دا کومې اډې دي د جرایم پیشه دا روانې کړو. نو بیا به لکه د یو تحریک په شکل کې په ټولې صوبه کې مونږ ګرځو، په کم ځای کې چې دا منشیات جوړېږي، که هغه آیس دي او که هیروین دي، او په کم ځای کې دا ټریفیکینګ کېږي، کم خلک یې سپلای کوي، د دې ټولو خلکو اړې به انشاءالله روانو انشاءالله.